د ټیک ټاک نه مو پیسې څنګه ګټلی کېږي؟ د ټیک ټاک نه د پیسو ګټلو یو څو داسې بهترینې طریقې چې په هغې سره تاسو کور پر ناست سره ټیک ټاک نه پیسې ګټلی شئ او ډېر په اسانۍ سره دې تاسو ارنینګ کولی شئ. دنیا چې خلک په دغه طریقو سره ټیک ټاک نه ښه ډېرې پیسې ګټي، نو تاسو هم کولی شئ چې دغه شان د ټیک ټاک د دې طریقو نه ارنینګ وکړئ. کمې طریقې دي، څنګه به یې کوو ټولې در ښایم. دغه لپاره تاسو وکړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ، بلکې ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ډېره مننه. په دې کې تر ټولو اولنۍ طریقه چې تاسو په ټیک ټاک کې د لایو آپشن په ذریعه باندې ارنینګ کولی شئ. یعنې تاسو چې کله لایو لاړ شئ، په هغې کې تاسو ته ګفټینګ وشي، هغه ګفټینګ دې تاسو سره کوین ته کنورټ شي، هغه کوین تاسو بیا ډالر ته کنورټ کولی شئ، دغه شانتې ویډرا کولی شئ. دغه شانتې هم تاسو په لایو باندې د ټیک ټاک نه پیسې ګټلی شئ. په دې کې دویمه طریقه دا ده چې تاسو د ټیک ټاک مونټایزیشن نه هم پیسې ګټلی شئ. کوم کریټیویټي بیټه پروګرام چې دی د هغې نه تاسو ارنینګ کولی شئ. چې کله تاسو خپلې ویډیو ورکوئ، اوریجنل کنټینټ ورکوئ، کاپي پیسټ پنتین کېږي، خو هغې کې ډېر زیات ایډیټینګ وي، په هغې هم پوه کوم چې کله تاسو اوریجنل کنټینټ اپلوډ کوئ، په هغې کې ستاسو اکاونټ باندې 10,000 فالوور پوره شي، 1 لاک ویوز پوره شي په یوه ویډیو باندې، بیا ستاسو دغه شانتې مونټایزیشن ته اپلای کېږي چې تاسو هغه وکړئ، په ورځ 2 کې کمپلیټ شي. چې کله کمپلیټ شي بیا تاسو له یو ډیشبورډ درکړي، کله تاسو ډیشبورډ میلاو شي د هغې نه پس تاسو په ویډیو باندې ارنینګ سټارټ شي. یعنې کومه ویډیو چې بیا تاسو ټیک ټاک ته اپلوډ کوئ یا چې کومې تاسو اپلوډ کړي دي په هغې چې څونه ویوز راځي د هغې په بیس باندې تاسو ته ارنینګ کېږي، یعنې تاسو ته هغه پیسې میلاویږي او بیا تاسو ویډرا کولی شئ. همدغه شانتې بیا تاسو د ټیک ټاک نه ډېرې ښې پیسې ګټلی شئ او ډېر خلک دغه شانتې د دې نه په اسانه طریقې سره ارنینګ کوي. بله طریقه د ټیک ټاک دا ده چې تاسو د یو ایس یا د یو کې والي ټیک ټاک اکاونټ جوړوئ او دا خرڅوئ. تاسو به لیدلي وي په مارکیټ کې خلکو مختلف ګروپونه جوړ کړي، واتساپ ګروپونه، دا شانتې یو ایس والا ټیک ټاک اکاونټ خرڅوي، یو کې والا ټیک ټاک اکاونټ خرڅوي. یعنې یو ډېر ښه اسانه طریقې سره د یو ایس او ټیک ټاک اکاونټ جوړوي او خرڅوي، په دغه سره پیسې ګټي. یعنې څه نه څه طریقه فالو کوي، په هغې سره ځان ارنینګ کوي. نو تاسو هم کولی شئ چې د یو ایس ای یا د ټیک ټاک یو کې والا اکاونټ تاسو جوړ کړئ او په هغې سره تاسو ځان هم ارنینګ کولی شئ او دغه شانتې دغه اکاونټونه په ارزان قیمت سره خرڅوئ، نو تاسو به ډېر په اسانۍ سره د دغه نه هم ارنینګ کولی شئ. اوس به دا تاسو خرڅوئ څنګه؟ دغه لپاره واتساپ ګروپ جوړ کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ، ټیک شو. دغه نه علاوه تاسو داسې وکړئ فیسبوک یو ګروپ جوړ کړئ یا پیج جوړ کړئ، په هغې کې تاسو شریک کوئ، یا فیسبوک کې نور هم ډېر شي ګروپونه وي دې لپاره، ټیک شو. ټیک ټاک سیلر یا دغه شانتې څه ګروپونه ډېر زیات وي، هغه سرچ کړئ، اجاین کړئ، په هغې کې تاسو دغه شانتې دا کوم سهولیت چې تاسو ته میسر وي، یعنې تاسو چې څه مهیا کوئ هغه تاسو دغلته شیر کوئ. دغه شانتې کسان به راځي تاسو نه به یو کې یو ایس اکاونټ غواړي، هغه پرې خرڅوئ، تاسو ته به دغه شانتې هم ډېر ښه ارنینګ کېږي. په دې طریقې سره ډېر زیاتې پیسې خلکو ګټلې. سمپل د یو ایس او یو کې ټیک ټاک اکاونټ جوړوي او خرڅوي، په دې سره ګټي. په دې کې اوس بله طریقه چې هغې سره اوس تاسو ډېر ښه ارنینګ کولی شئ، د ټیک ټاک نه ډېرې زیاتې پیسې پکې ګټلی شئ. هغه د یو ایس او د یو کې ټیک ټاک اکاونټ جوړول، هغه مونټایز کول، یعنې 10,000 فالوور پوره کول، 1 لاک ویوز پوره کول. چې کله پوره شي تاسو یې مونټایز کړئ، بیا تاسو د 10,000 نه واخله په بره ځئ، تاسو دغه خرڅولی شئ. یعنې که تاسو سره سمپل 10,000 فالوور پوره شي او ستاسو مونټایزیشن آن شي، تاسو ارنینګ شروع شي، نو دا تاسو په 10-15,000 خرڅولی شئ. اوس که ستاسو فالوور هم سیوا کېږي، یعنې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ 20-30,000 ته رسي، نو د دې قیمت هم سیوا کېږي، دا تاسو په غټ قیمت سره هم ورکولی شئ. یعنې دغه شانتې تاسو به لیدلي وي ډېر زیات خلک اوس مارکیټ ته داسې راوتلي او دا ذات مارکیټینګ کوي، یو ایس ای یا د ټیک ټاک یو کې والا اکاونټ جوړوي، په هغې کې مونټایزیشن آن کړي، بیا وایي دونه ارنینګ پکې شوی دی، دا په دې روپۍ دی، انباکس ته راشئ. په دې طریقه تاسو هم کولی شئ بیا ګروپونه جوین کړئ، مختلف واتساپ والا، دغه شانتې فیسبوک والا ګروپونه جوین کړئ، ټیک شو. ټیک ټاک سیلر اکاونټ دا سرچ کړئ، تاسو سره به راشي. په هغې کې تاسو د یو ایس ای یا د یو کې ټیک ټاک اکاونټ جوړوئ او هغې کې تاسو مونټایزیشن آن کوئ. مونټایزیشن به څنګه آن کېږي؟ د هغې لپاره کاپي پیسټ کنټینټ تاسو استعمالولی شئ. صحیح ده، تاسو وګورئ په ټیک ټاک کې چې کوم کنټینټ زیات چلیږي، کم خلک زیات ګوري، هغه قسم له کنټینټ اپلوډ کوئ. کومه ویډیو چې تاسو د کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ، یوټیوب یا فیسبوک نه، هغه تاسو ټیک ټاک والی ویډیو جوړوئ، ټیک شو. لانګ ویډیو یا نه تاسو ټیک ټاک والی ویډیو جوړوئ، په هغې کې بر لیکل کوئ، ویښ کې لیکل کوئ، دغه شانتې افیکټ یې پکې استعمالوئ، دغه شانتې لږ چینجینګ را چینجینګ پکې کوئ او دا بیا تاسو دغه ته اپلوډ کوئ. چې کله تاسو اپلوډ کوئ، دغه شانتې بیا تاسو دا ټیک ټاک اکاونټ وایرل کولی شئ، مونټایز کولی شئ او بیا په خلکو خرڅولی شئ. یعنې په دغه طریقې سره تاسو په اسانۍ سره ډېرې پیسې ګټلی شئ. څو طریقې شوې؟ 4 طریقې شوې چې دا په ټیک ټاک کې اسانې طریقې دي. د لایو نه پیسې ګټل، ټیک ټاک مونټایز شي د هغې نه پیسې ګټل، ټیک ټاک یو ایس ای یو کې اکاونټ جوړول د هغې نه پیسې ګټل. بله طریقه ده ټیک ټاک یو ایس ای یو کې اکاونټ جوړول، په هغې کې مونټایزیشن آپشن آن کول، یعنې هغې ته ویډیو اپلوډ کول، مونټایز کول او بیا دغه اکاونټونه خرڅول. تاسو ډېر په اسانۍ سره د دې طریقو نه کور په ناسته ډېرې ښې پیسې ګټلی شئ. اوس که تاسو غواړئ چې زه دې د یو ایس والا اکاونټ جوړولو طریقه زده کړم، یو کې اکاونټ جوړولو طریقه زده کړم، لایو آپشنونو طریقه زده کړم، دغه دپاره به زه تاسو ته په کمنټ کې د ټولو ویډیوګانو لینکونه درکړم. تاسو چې کومه ویډیو کتل غواړئ په هغې کلیک کوئ، ویډیو ګورئ، طریقه یې زده کوئ او دغه شانتې تاسو بیا دغه شانتې مخکې تللی شئ او ارنینګ ترې کولی شئ ټیک ټاک ویډیوز نه.
نو که ویډیو مو خوښ شوي ملګرو ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ. دغه شان د ټیپس اینډ ټریکس لپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره مننه. د الله په امان.